سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. خدای دې کې جوړ روغ او صحتمند اوسیږئ. دوستانو زمونږ یوه بلې خپرونې کومکي خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. فواد نادري ستاسو خدمت کې ده. له فواد نادري چینل درسره دوستانو حتما سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم یادونه وځي. تر هغو موږ داسې کومکونه هغه فامیل چې مستحق دی موږ هلته ورسوو. موږ دا کومک راوړی دلته یو فامیل ده. کومکونه موږ البته دا یعنې ضمني کومک چې ته روزه هم موږ مد نظر نیولې ده، نو دغه کومکونه موږ مد نظر نیولي دي. دا به انشاءالله موږ فامیلو ته ورسوو. دغه مجموع کې اوس راغلی یاستو، دلته یو فامیل ده انشاءالله دغه 8 قلمه مواد ده چې انشاءالله دا به ټول موږ دې فامیل ته تسلیم کړو. زموږ سره اوسیږئ دوستانو، زموږ کومکونه لړۍ انشاءالله دوام لري، او تاسو هم هغه دوستان یا هغه فامیل چې مستحق دي موږ ته ادرس راکړئ، موږ انشاءالله نږدې نه یې وینو، او که چېرته مستحق وو موږ انشاءالله هلته ورځو او خپل کومک ورسره کوو. له موږ سره اوسیږئ او زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستان. ګران دوستانو، دا هغه یو پکیج ده زموږ فامیلونو سره کومک کړی ده. دې کې بوره ده، نخود دي، غوړ دي، چای ده، لوبیا ده، او شین چای او تور چای، او په ضمن کې وریځې او اوړه. نو دا موږ کومک کړی و. په دې هیله چې تاسو هم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. هغه دوستان چې غواړي خپل کومکونه زموږ چینل طریقې نه ورسوي، زموږ واتساپ شمېره لاندې شته ده، موږ خدمت کې یاستو. انشاءالله په ښه توګه ستاسو کومکونه ورسېږي. مننه چې هغه دوستان چې زموږ دوستان یا زموږ افغان وطنوالو سره همکاري کوي، او خدای پاک دې اجر عظیم ورنصیب کړي. موژانه دغه د کومک د تسلیم شو درته. دا خیر اوسې، خدای دې عمر تا ته هم درکړي، خدای دې هغو ته هم عمرونه ورکړي، خدای دې خیرات قبول کړي، خیر دې وشي. زموږ غم یې وخوړل. زه خدای دې ستاسو مشکلات حل کړي انشاءالله. خدای مهربانه ده. مننه. خدای دې خیر ورکړي. خوشحاله اوسیږئ. بس دا کومک هم تسلیم شو، لاړو په اجازه مړو. خدای به خدای مې سپارلی یم. ګران دوستانو، موږ هم خپل کومکونو په لړ کې دلته یو بله کورنۍ ده چې دا هم د اقتصادي لحاظ نه په بد وضعیت کې وو. موږ خپل کومک تر دوی هم راورسوو. انشاءالله موږ به د خپل کومکونو لړۍ دوی سره دوامداره وساتو. همداسې نور وطنوالو سره دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم یادونه وځي، تر څو ستاسو دا حمایه موږ تشویق کړي او نور همداسې خپرونې هم کومکي خپرونې خپل وطنوالو سره ولرو. او مننه چې همیشه زموږ سره یاستئ. زموږ نړۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي، او زموږ د کومکونو څخه خلیفة الله کوټې سنګي او پغمانو او هغه دوستان چې غواړي زموږ اړمنو وطنوالو سره همکاري ولري، زموږ واتساپ شمېره شته، اړیکه دې ونیسي. انشاءالله د هغوی کومکونه به په ښه توګه موږ انشاءالله ورسوو، او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم زه فواد نادري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. الله مو مل شي.